هند په افغانستان کې د درملو د تولید فابریکو جوړولو ته چمتووالی ښودلی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د هند د درملو د صادراتو پراختیا شورا په افغانستان کې د ګډې پانګونې او درملو د تولید فابریکو جوړولو لپاره خپل چمتووالی څرګند کړی دی. د یادې شورا غړو دا چمتووالی د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره د لیدنې پر مهال څرګند کړی دی. د خبرپاڼې له مخې همداراز د درملو د وارداتو کیفیت لوړولو، د پانګونې د فرصتونو او د درملو تجارت په برخه کې د ستونزو د لرې کولو په اړه هم خبرې شوي دي. اعلامیه کې همداراز راغلي د شوي توافق له مخې به د افغانستان د درملو سکتور مسؤلین د هندي درملو فابریکو څخه لیدنه وکړي او بالمقابل به د هند د درملو برخې یو هیئت د تولیدي فابریکو جوړولو د امکاناتو د ارزونې او د صادراتو د پراختیا لپاره کابل ته سفر وکړي. یاد دې وي چې نږدې 50 معیاري او د نړیوال کیفیت لرونکي فابریکې په دغه شورا کې غړیتوب لري.